ساحیل ستاسو خدمت ته حاضر شوی. په دې هیله چې د خپرونې تر پای راسره پاتې شئ. درنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي د ناول 5مه برخه وړاندې کوم. تاسې یې 4مه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. ځینې وخت د دې خبرې امکان شته چې سړی دې په جنګ کې ونه وژل شي، خو د ځان وژونکي برید په صورت کې د ژوندانه لوري ته د بیرته راستنېدو هېڅکله لاره نه پاتې کېږي. همدارنګه د محبوبې د ژغورلو لپاره هم د مرګ څخه د خلاصون هېڅ لاره نه اوسي. دلته په دواړه صورتونو باید سړی ووایي چې قصدا ژوند ورکول ځان وژنه ده او بس. وسلوالو امنیتي ځواکونو د حمزه حمیدي مړی له هغه ځایه یوړ. یوه امنیتي افسر زرینې ته وویل ستا ټول ژوندي پاتې شوو ملګرو ځانونه الوتکې ته ورسول، دلته ستنېدنه مناسبه نه ده. زرینه په ځوړند سره له دغه ځایه روانه شوه. حمزه د هغې په زړه او دماغ سور شوی و. د هغې په فکر حمزه له حبیب څخه ډېر ښه او غوره و. حبیب د خپل وطن د مینې په خاطر د ژوند په قیمت د شهادت مقام ګټلی و. خو زرینه په حمزه ویاړېدله ځکه چې حمزه یې په مینه کې خپل سر قرباني کړ. هغه د مینې شهید و. درنو اورېدونکو، 5مه برخه یې له دې ځایه درته پیلوم. داسې معلومېده لکه زنینې چې خپل تقدیر ځان ته په خپله لیکلی وي، څو خپل ټول ژوند د جنګ په ډګر کې تیر کړي. لومړی څو کاله په لبنان کې وه، بیا بوسنیا ته لاړه، له هغې وروسته یې 2 کاله په الجزایر کې تیر کړل. هغې د خطرو سره له لوبېدو سره شوق درلود. دغه 5 کلونو کې د هغې شوق د لیوالتیا تر بریده رسېدلی و. هر چیرته چې به مرمۍ ورېدې بمي چاودنې کېدلې او مرګ به زرګونو خلکو ته په قهر و. همالته به یې د خبره جوړونې لپاره ځان رسوه. لویدیځو هیوادونو غوښتل مسلمانان په خپلو هیوادونو کې په ټولنیز، اقتصادي او نظامي توګه کمزوري کړي او د یو واحد سوپر پاور تر اغیز لاندې راولي. د همدې موخې لپاره د مرکزي او سهیل ختیځي اسیا مسلمان هیوادونه دا ځل د دوی راتلونکی هدف و. په دغه سیمه کې تر هر څه وړاندې د عراق او کویت ترمنځ ستونزه راولاړه شوه او د همدې پلمې له مخې امریکایي پوځونه عراق ته وردننه شول. امریکایي ځواکونه به چې هر چیرې ننوتل، زرینې او ورسره ملګرو به یې هلته ځانونه رسول. په بغداد کې د هغې لیدنه د ناصر قدسي سره وشوه. هغه د یو سیمهییز اخبار خبریال و. د دغه لوړ قد خاوند ځوان په لیدو هغې ته داسې ښکاره شوه لکه د خپل پلار سترګې چې ګوري. دلته څو خبرې وې. لومړی دا چې هغه په لومړي ځل خپل پلارنی ټاټوبی ولید. دوهم دا چې هغه یوازې له مسلمانانو څخه اغېزمنه کېدله. او درېمه خبره دا وه چې هغې تر 2 کلنۍ پورې خپل پلار لیدلی و. اوس چې د پلار کوم نیمګړی انځور د هغې په ذهن کې پاتې و، د ناصر قدسي له شخصیت سره یې څمون خوړ. د هغه د خبرو کولو او تګ راتګ انداز بالکل هماغسې ښکارېده. زرینې 2 ځلې د مینې ټپ خوړلی و. همدا و چې دا ځل یې پرېکړه کړې وه چې د کوم مسلمان سره به دوستي کوي، اما د زړه سودا به په هیڅ صورت کې نه کوي. ځکه نو له لومړۍ ورځې څخه یې یو څه احتیاط غوره کړ. د مسلک په اعتبار به 1 یا 2 ورځو کې سره مخ کېدل، ځکه چې ناصر د بغداد کوڅه په کوڅه او سیمه په سیمه بلد و. که چیرته به کوم برید یا ډزې کېدلې، له هغه ځایه به یې یوه خوندي ځای ته رسوله.
زرینا په زړه کې ډېره ډارېدله ځکه چې ورځ تر ورځه له ناصر څخه اغېزمنه کېدله. له ځان سره به یې فکر کوه چې هسې نه دی هم په ژغورلو کې د حمزه په څېر ځان قربان نه کړي. نور یې له ناصر قدسي ډار پیدا شوی و. لومړی به له هغه سره خطرناکو سیمو ته تله او پوره باور یې درلود چې هغه به یې له ټکه ټوکه وباسي. خو دا ځل یې هوډ کړی و چې نور به له ناصر قدسي سره هېڅ نه ګوري او امریکایي پوځ چې خبریالانو ته کوم امنیت برابر کړی و د هماغې تر سوري لاندې به خبرونه برابروي. یو ورځ د کوم اسلامي تنظیم مجاهدینو د امریکایي پوځ د موټرو په کاروان یو سخت برید وکړ. له دواړو اړخو ډزې وشوې. دغه وخت زرینا د هوایي ډګر په تشنابونو کې دننه وه. ناصر قدسي په منډه منډه ور دننه شو. دا تشنابونه د څو وړو غرفو څخه جوړ وه. ناصر هم ترې یو غرفې ته ننوت. غرفې ته له ننوتو وروسته هغه تمانچه پاس کېښوده او ټول کارتوس یې په کمود کې وغورځول. بیا یې اوبه پرې خوشې کړي. زرینې دا هر څه ډېر په حیرانتیا سره لیده ځکه نو فوراً را بهر شوه. غرفې ته یې وکتل او ویې ویل دننه څوک یې؟ ناصر چې له تشنابه راووت نو په حیرانتیا سره یې ترې وپوښتل ته دلته په ښځینه تشنابونو کې څه کوې؟ هغه خوا په پریشانۍ سره وکتل او بیا یې وویل او بخښنه غواړم لکه چې څاهون دلته را دننه شوی یم. زه چې بهر ته ووځو. ناصر چې د هغې لاس په خپل لاس کې ونیوه نو داسې ورته ښکاره شوه لکه د هغه دام ته چې غورځېدلې وي. ناصر وویل یوه اونۍ کېږي چې زما سره هېڅ نه ګورې چې ټلیفون وکړم نو په لنډو کې غوسوي. آیا له ما څخه کومه غلطي شوې یا زه ستا د دوستۍ وړ نه یم؟ هغې د خبرو په دوران کې اخوا او دېخوا هم کتل. ډېر شمېر امریکایي پوځیان په منډه منډه د هوایي ډګر بېلابېلو برخو ته ورخوشې وه. ځینې ښځینه او نارینه تشنابونو ته هم لاړ. زرینې ناصر ته د شک په سترګه له کتلو وروسته وویل دوی تا لټوي؟ هغه جټکه وخوړه. بیا یې ویل دوی به ما ولې لټوي؟ زه خو یو خبریال یم او بیا په دې خو ته هم پوهېږې چې له ما سره پیژندکارت او ضروري اسناد شته دی. دا وخت یو پوځي تمانچه پیدا کړې وه. هغه په منډه راغی او خپلو ملګرو ته یې ویل هغه همدې لوري ته راغلی وه. نه پوهېږم څنګه راووت. دغه امریکایي پوځیانو د ناصر په لیدو د هغه خوا ته ورمنډه کړه او ورته یې وویل ای ښاغلیه پیژندپاڼه دې راوښیه. ناصر ورته د خپلې خبریالۍ پیژندپاڼه او نور ضروري اسناد وروښودل. زرینې وویل زه ښاغلی ناصر قدسي ډېر ښه پیژنم. موږ یو ځای کار کوو. دی ماته په دې ناشنا ښار کې لارښوونې کوي. پوځیان د اطمینان حاصلولو وروسته لاړل. زرینې ناصر ته په قهر سره د کتلو وروسته وویل ته ما په خپلو سترګو ولیدې چې تمانچه دې په تشناب کې پټوله. هغې په ځواب کې ویل که داسې مې نه وکړي نو هغوی به زه د کوم اسلامي تنظیم د مجاهد په ګمان ویشتلی وم. زرینې ورته ویل زه باور لرم چې ته له کوم اسلامي تنظیم سره اړیکې لري او له ما څخه دا خبره پټوي. ناصر ویل لطفاً پر ما شک مه کوه. زما تړاو یوازې د اخبار سره دی. زه د یو ژورنالست په حیث غواړم هم نوم پیدا کړم او هم ډالري. زرینې ورته په ژور فکر کې وکتل. ناصر ورته په داسې حال کې چې لاس یې ورته په اوږه کېښوده وویل پرېږده پر ما شک مه کوه. زه ستا په سر قسم خورم چې له هېڅ اسلامي تنظیم سره اړیکې نه لرم. زرینې ورته په ډېره مینه وکتل. بیا یې وویل نو زما په سر قسم څه ته خورې؟ ناصر وویل د دې لپاره چې ستا سره مې د زړه له کومې مینه پیدا شوې ده. اوهو زه له تا سره د زړه له کومې مینه کوم او ستا په سر دروغجن قسم نشم خوړلی. زرینې یو ژوره ساه واخیسته. د هغه له مینې ډکې خبرې یې سینې ته وغورځولې.
غوسه روانه شوه او هغه ته یې وویل ما نه غوښتل تر دې بریده وړاندې لاړ شم. موږ یوازې د مسلک په اعتبار ملګري یو او بس، له دې څخه پرته نور هیڅ هم نشته. زرینا په چټکتیا سره له هغه ځایه لاړه او د امنیتي ساتونکو او نورو خبریالانو په ډله کې ځان ورګډ کړ. ناصر قدسي ته یې د مخکې ویلو هیڅ موقع ورنه کړه. د عراق او کویت ستونزه تقریبا ختمه شوې وه. نور نو هلته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو هیڅ جواز نه و پاتې، خو امریکا په خلیجي هیوادونو کې خپل پوځي ځواک غښتلی کول غوښتل. د همدې موخې لپاره یې د کیمیاوي وسلو د پلټنې په پلمه هلته خپل شتون وکړ. دوی ډول ډول پلمې لټولې. د امریکا استخباراتي ادارې نړیوالو ته داسې ښودله چې پاکستان تباه کوونکي اتومي او کیمیاوي وسلې جوړوي. پاکستانی چارواکو د هغوی د شک لرې کولو په خاطر پر کیمیاوي وسلو د بندیز پر تړون لاسلیک وکړ. دلته د کمزوري ایمان درلودونکو ته دا روڼ حقیقت بیانول ضروری دي چې الله تعالی په قرآن کریم کې په ښکاره ټکو دا هدایت فرمایلی چې د یهودو او نسوارا لور ته د دوستۍ لاس مه غځوئ. خو پاکستان او ځینې نورو اسلامي هیوادونو قرآني احکامات شاته وغورځول. له امریکایانو او یهودیانو سره یې اړیکې ټینګې کړې. د څه په پایله کې چې نن امریکا سره د خپل پوځي ځواک څومره اسلامي هیوادونو ته ورننوتې ده، د دې لپاره چې د سهیل لویدیځې اسیا پر لوري د چین د وړاندې تګ مخه ونیول شي. امریکا لپاره ضروري وه ترڅو په عراق، ایران، افغانستان او پاکستان کې خپلې پوځي اډې ټینګې کړي. د همدې موخې د ترسره کولو لپاره امریکا ته ضروري چې د هندوستان د ترخو شرطونو منلو سره سره دوستي ټینګه کړي. د همدې موخې ترسره کولو لپاره امریکا اسامه بن لادن په سعودي عربستان کې د یوې بمي چاودنې مسؤل وګڼه. د دغه برید له امله 40 امریکایان ووژل شو. د همدې تور پر بنسټ اسامه بن لادن د امریکا او سعودي حکومتونو ته مطلوب شو. دغه وخت اسامه د افغانستان د قندهار په ولایت کې د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کولې. په دې ورځو کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه او له هغوی څخه غوښتنه وشوه تر څو اسامه بن لادن امریکا ته په لاس ورکړي. طالبانو د دوی دا غوښتنه رد کړه او په څرګندو ټکو کې وویل چې هغه زموږ میلمه دی. موږ د سر په بدل کې هم خپل میلمه پردي ته په لاس نه ورکوو. تاسو فقط زموږ پر سرونو له تېرېدلو وروسته اسامه بیولی شئ. همدا و چې امریکا ته پر افغانستان د برید موقع په لاس ورغله. د نړۍ ټول بېطرفه سیاست پوهان، چارواکي او عالمان حیران و چې امریکا څنګه یو هیواد ته د داخلېدو لایسنس ترلاسه کوي، ان تر دې چې په ملګرو ملتونو کې هم څوک پر خلاف غږ نه پورته کوي. په پیل کې امریکا دعوه کړې وه چې په 2 ساعتونو کې به ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي. خو ورځې، میاشتې او کلونه تیر شول، اما چریکي جنګېدونکي طالبان یې وسلې ښودلو ته اړ نه شو کړلی. زرینې هلته هم ځان د خبر جوړونې لپاره رسولی و. هغې په خپل ریپورت کې لیکلي و چې طالبان خاکي لباس په تن او تورې پګړۍ په سر وي، له ځانو سره دورې ګرځوي او که څوک په کوم غیر اسلامي عمل وګوري فوراً سزا ورکوي. هغې لیکلي و د افغانستان ښځې تر سختو بندیزونو لاندې ساتل کیږي او له 10 کالو څخه د زیات عمر نجونو ته له کوره د وتلو اجازه نشته. په ورانو کندرو، کوڅو او بازارونو کې چادري پوخه ښځې په نظر راځي چې څنګلې هم نه ښکاري. زرینې به هم سر تر پښو په چادري برقه کې پټوه. دواړه لاسونه به یې پټ وه. خپل ملګري، عکاسان او خبریالان یې خپلې مینې ته چای لپاره نه شو رابللی. د مسلک له کبله به که کومه ضروري خبره وه، چادري په سر به په خپله ورتله. د امریکا له بریده وړاندې د افغانستان 2/3 برخې خاوره د طالبانو تر ولکې لاندې وه.
د برید سره سم هغوی ټول غایب شوي وو. هغوی د کابل او قندهار په څیر ښارونه خالي کړي وو. خو له دې سره سره بیا هم امریکا دومره جرأت نشو کولی چې خپل پوځ هلته ښکته کړي. په افغانستان کې تقریبا د 20 کالو راهیسې بیلابیل اسلامي تنظیمونه په خپلو کې سره جنګېدل. هغوی ټول غوښتل چې د هیواد د واک پر ګدۍ کیني او ټول د طالبانو پر ضد وو. امریکا په ډیر پلان سره د دغه ډلو لیډرانو رهبرانو ته باور ورکړ چې که چیرې هغوی له امریکایي پوځ سره مرسته وکړي نو له هغوی سره به اتحاد کې نوی حکومت جوړ کړي. که څه هم طالبان په کابل ښار کې په نظر نه راتله، خو راکټي او ځان وژونکو بریدونو ښودله چې هغوی په ښار کې موجود دي. هغوی اوس تورې پګړۍ پر سر او خاکي جامې نه پر تن کولې، ځکه نو نه پیژندل کېده. هغوی یوه برتانوي ښځه ځکه وژلې وه چې بې پردې ګرځېدله. پر کابل د واکمنۍ د راپرځېدو باوجود هم هغوی د اسلامي ښوونو پر ضد کوم عمل نشو زغملی. زرینه هلته سخته تنګه شوه. شپه او ورځ به په چادري کې پټه وه. فقط د شپې به یې هغه وخت چې د خوب لپاره به یې دروازه بنده کړه چادري له سره غورځوله. هغه ضرور له خطرونو سره د لوبېدلو لیواله وه، اما دا ځل ورته سودا ډیره قیمته تمامه شوې وه. هغه بیچاره به د شپې لخوا په کوټه کې بنده وه او د ورځې به د چادري په 4 دیوالو کې راایساره وه. هغې د خپل اخبار له مالکینو سره اړیکې نیولې چې که چیرې له دغه ځایه ونه ووځي نو څه به یې وخیږي. زرینې له خطرونو سره د لوبېدونکي خبریالې په توګه ښه نوم پیدا کړی و. تر لرې لرې د شهرت انګیزې رسېدلې وې. د اخبار د مالکینو لپاره د هغې هره خبره د اهمیت وړ وه، ځکه نو هغې په 40 ساعتونو کې دننه بیرته وغوښته. تیاري ته د پورته کېدو سره سم یې د اطمینان ژوره ساه واخیستله، سم لکه د محبس نه چې راخلاصه شوې وي. واشنګټن ته په رسېدو هغې دا بیان ورکړ چې په افغانستان کې داسې لوړ پیچ په پیچ غرونه پراته دي چې طالبان به وکولی شي تر پیړیو پیړیو له هغه ځایه پټ بریدونه وکړي. امریکایي ځواکونه به هیڅکله په دغه له اسراره ډک غرونو کې اسامه بن لادن ته ځان ونشي رسولی. زرینې په یوه مرکه کې وویل د طالبانو ذکر ورو ورو په کمیدو دی او د القاعده خبره په ګرمېدو ده. د اسامه بن لادن تنظیم ورځ تر ورځه پیاوړی کېږي. د نړیوالو رسنیو له مخې القاعده د نړۍ تر ټولو خطرناک تنظیم دی. دغه شبکې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل ملځای غځولی دی. د دغه تنظیمونو د بهرنۍ اړیکو د ختمولو هڅې روانې دي، خو چندانې بری پکې نه تر سترګو کېږي. دغه تنظیم په ډیر استحکام سره خپله لوبه پر مخ وړي. کله چې د 2001 کال د سپټمبر په 11مه د نړۍ تر ټولو ستر برید تر سره شو او نړیوال سوداګریز مرکز یې ړنګ کړ، نو امریکا د دغه برید په خلاف نړیوال جنگ پیل کړ. خو پر افغانستان او عراق له بریده وروسته یې د تیزې رویې څخه کار واخیست. دواړه هیوادونه یې تر خپلې ولکې لاندې راوستل او عام وګړي یې ترهګرۍ ته اړ کړل. دا خبره د لمر په څېر روښانه ده چې هغوی په خپله خلکو کې د ترهګرۍ تحریک راپاروي. دا په ظاهرا د مرهم لګولو او په پرده کې د زخمونو جوړولو حقیقت دی. د القاعدې بریدونه په هغه ځایونو کې ترسره کیږي چیرته چې امریکایي پوځ مسلط وي، یا هغه هیوادونو کې چیرته چې چارواکي د امریکا د لاسپوڅې دنده پر مخ وړي. د دوی هدف ګرځېدلی دي. د 2005 کال د نومبر پر 11مه د اردن پلازمینې عمان په نړیوالو هوټلونو کې ځان وژونکي بریدونه ترسره شول. دغه هوټلونه د یو امریکایي شرکت لخوا چلیدل. د دغه بریدونو په ترسره کولو سره القاعده وښودله چې هغوی خپله شبکه پراخه کړې ده. د دغه برید په هکله د القاعده د عراق د څانګې یو مشر د غږیز ټایپ له لارې وویل موږ د 3 لاملونو له امله د ځان وژونکو بریدونو دغه پلان جوړ کړی و.
لومړی وجه یې دا ده چې اردن په سیمه کې د امریکا اتحادیې دي. له اسرائیلو سره یې د سولې تړون کړی دی او شاه عبدالله اردن په سیکولر یا بې مذهبه دولت اړولی دی. له اسرائیلو سره سفارتي اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي نړۍ د اسرائیلو پر ضد ده، اما د امریکا پر ضد هیڅ هم نه وایي او نه هم د څه وینا جرات کولی شي. دوی د خپل بادار په څیر القاعده یو ترهګره ډله ګڼي. د القاعده مشرانو ویلي چې هر هغه هیواد ته چې امریکا ورسیږي نو هلته به یې ګټو ته تاوان رسول کیږي. د همدغه بیان له مخې په پاکستان کې موټر بم او ځان وژونکي بریدونه پیل شوي وو. په 2006 کال د میلاد پر ورځ د 12 د ربیع الاول یوه دیني اجتماع کې د ماښام د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید وشوه. خلکو ته داسې فکر ورکول کېده چې دا د القاعده یا کومې بلې سخت دریځې ډلې کار دی. هغوی د خپل بیان له مخې دا ډول بریدونه کوي تر څو په پاکستان د امریکا ګټو ته تاوان ورسوي. هیڅ مسلمان دی خبرې منلو ته تیار نه دی چې په جماعتونو او دیني اجتماعګانو کې دی دا ډول وژونکي بریدونه د القاعده یا کوم بل اسلامي تنظیم ترسره کوي. پاک خبره دا ده چې مسلمانان په هر حال کې د ترهګر ثابتولو لپاره هڅې ترسره کیږي. د همدغې مقصد لپاره له عبدالله او دادا بهایی په څیر کسانو څخه د ریموټ د تڼۍ په توګه کار اخیستل کېده. قدرمنو اورېدونکو د اجل تږي ناول 5مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.